په داسې حال کې چې د پاکستان پوځي رژیم او اسلامي امارت ترمنځ پوځي نښتې دوام لري. په ننګرهار کې د اسلامي امارت ځواکونو له لوري د پاکستان د پوځي الوتکې د نسکورېدو او د پیلوټ د ژوندي نیولو راپورونه خپاره شوي دي. له بلې خوا د کابل او اسلام آباد ترمنځ روانې جګړې ته نړیوال غبرګونونه هم زیات شوي دي. د امریکا ولسمشر ډانالډ ټرمپ وایي چې که اړتیا وي د افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه کې به لاسوهنه یې کړې وه، خو په وینا له پاکستان سره اړیکې ښې دي او هغه هیواد قوي مشران لري. اوس مهمې پوښتنې دلته دا دي، دا جګړه په تر کومه روانه وي؟ د ټرمپ په خبره کې د دواړو هیوادونو لپاره کوم پټ سیاسي پیغام نغښتی دی او بالاخره دا کړکېچ د چا په منځګړیتوب پای ته ورسیږي؟ عزتمند اورېدونکو ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. تاسو د انعکاس سیاسي خپرونه ګورئ. پر همدې موضوع د بحث لپاره زموږ میلمه دی د سیاسي چارو ارشد شنونکی ښاغلی سید بلال فاطمي صاحب. زه کوربه یوسف خان لالا یم. فاطمي صاحب ستړی مه شئ، وخت په خیر. خپرونې ته هم په خیر راغلی. فاطمي صاحب، دا چې په ننګرهار ولایت کې د پاکستان جیټ جنګي الوتکه نسکوره شوی، یو پیلوټ هم نیول شوی، څومره یوه غټه لاسته راوړنه ده او په ټوله کې فکر کوئ چې پاکستان به دا انتظار درلوده چې د دا ډول یو برخلیک سره به حتی د دوی تر ټولو مخکښ پوځي تسهیلات چې د دوی جنګي الوتکې دي ورسره مخامخ شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات تاسو او تاسو قدرمند لیدونکو اوریدونکو ته. دا خبر خو چون د سوشل میډیا په د ترو باندې راغلی دی، د نړیوال میډیا نه لا تر اوسه تایید شوی نه دی او نه د اسلامي امارت د کوم دغې نه رسنۍ د خوا نه کوم تایید لا نه دی راغلی. دی ته به انتظار کوو، خو که چېرته فرضاً دا واقعیت یا دا کار شوی، دا د لوی کار دی، غټ کار دی او د پاکستان په خوله باندې یو غټ څوک دی. نو که چېرته دا کار واقعا شوی د پاکستان به پس له دې په اسانه تاسو خواته نه برید کوي او نه به په کاغذ سترګه ګوري. د ده جزئیات او تفصیلات راشي. اول دا چې دا خبر تایید شي چې الوتکه لوېدلې ده او که پیلوټ یې ژوندی نیول شوی، دا یې ټولو نه غټه خبر ده، او که جهاز یې ولیدلی دا غټه خبر ده. نو د دې لپاره دا خو د خوشحالۍ ځای دی که چېرته د دښمن دا کار شوی او افغانستان دا توانایي پیدا کړي چې دا جهاز ورته غورځولی دی. دغه توانایي به افغانستان ستاسو لاندې فاطمي صاحب څنګه پیدا کړي؟ آیا افغانستان هم اوس ایر ډیفنس سیستم ته په ټوله کې مدافع سیستم ته لاسرسی پیدا کړی دی؟ په تېره کې هم بعضې غونډې شوې دي روسي چارواکو پوځي چارواکو سره یا هم کوم بل څه؟ ګورئ، دا خبرونه خو موږ تاسو ډېر واورېدل چې هندوستان دوی سره وعدې هم کړي دي او څه کومکونه هم کړي دي، خو په فزیکي توګه باندې موږ تاسو څه شی ونه لیدل. اوس چې موږ په عملي وګورو چې تیاره لوېدلې ده، نو دا ثابتوي چې دوی سره حتما د دافع هوا سیستم یو څه شی شته دی. پرون یې ډرون ورته کابل کې غورځولی و، خو هغه ډرون خو تاسو معلومه ده ټیټ راځي، په زیکویک او په دغې باندې لویږي، مګر د جټ تیاري چې دی هغه بیا په زیکویک باندې نشي والی، ځکه چې جټ تیاري جګې راځي او زیکویک ډېر لرې وار نشي کولی. زیکویک هلیکوپتر وهلی شي، ډرون وهلی شي، ښکته سطح باندې چې کوم پرواز وشي هغه وهلی شي، په جګه په سطح چې پرواز کېږي هغه نشي وهلی. نو حتما داسې کوم وسیله به دوی سره ایشي، دا به خپله به ورو ورو دغه شي. که جهاز ولیدلی دا به یوه خوشحالي، که پیلوټ یې نیولی دا به دوه خوشحالي، او که دوی دا اعلان وکړي چې او موږ سره سیستم د دفاعي هوایي موږ ته ترلاسه شوی دی او پس د دې دښمن هر جهاز هر شی چې یې غولو، دا به د ملت لپاره دریمه خوشحالي، ځکه چې ټول په همدې د امید کې چې افغانستان خپل نظامي او دا تجهیزات پوره کړي تر څو موږ وشو کولی چې د پاکستان د منحوس حرکت په مقابل کې خپل تواناییګانې باید ولرو. بله فاطمي صاحب، په ټوله کې دا څومره یو غوښ ماتونکی ځواب د پاکستان لپاره درېیمه ورځ ده او جګړه هم دوام لري او افغان لوری هم کمه نه وایي، که دوی یو برید کوي افغان لوری دوه بریدونه کوي. بلکل افغانان خو ګوره موږ تاسو بېوزلي دا ده چې موږ هغه وسایل نه لرو، که نه پاکستان هم خو وخته په ځای کېنوه. د هغه دې باندې دوی هم پوهېدي او نړۍ هم پوهېده چې افغانان په شا نه ځي او په میدان کې تاسو ګورئ چې زور یې نه رسېږي. کله چې میدان ته راځي د دوی د ټولو نه زیات تلفات ورکوي، زیاتې پوستې د لاسه ورکوي، زیات کسان د منځه ځي او تښتي. دوی تښتي. اوس تازه خبرونه دا دي چې د پاکستان پوځیان لګیا دي تښتي، لوی سیمنصابان یې لګیا دي استعفا ورکوي، خپل وظیفې پرېږدي، حتی ملک پرېږدي. اوس د خپله د پاکستان یو لوی ژورنالیست دی، انویسټیګیټیو ژورنالیست دی په نامه د عمر چیمه.
د هغې یو راپور ورکړی دی چې د یو جنرال چې په دې اواخرو کې پاکستان نه وتی دی، یو بل مملکت ته تللی، د هغه سره د خبرې کړي. هغې ورته ویلي چې د پاکستان اوضاع ډېره خرابه ده، ډېر ژر به ډېر منصبان، ډېر نظامیان، هوایي او زمیني، دی به خپل وظیفې پرېږدي او ځي. ډېرو یې درخواستګانې هم ورکړي د استعفا لپاره او ډېرو یې خپل ورق یې لیږلي دي جي ایچ کیو ته، یعنې جنرال هیډ کوارټر ته د پوځیانو، مګر د هغې نه ځواب دا راغلی چې تاسو ته دا نه رخصت درکول کېږي او نه استعفا د قبلېږي. دوی په صدد د دې کې دي چې یو نوې جبهه د جنګ خلاصه کړي او دوی دا ولیږي د جبهې د جنګ ته، تر څو د تېښتې نه د دوی مخه ونیول شي. خو په دې رقم د پوځ مخه نه نیول کېږي. که یو پوځي ونه غواړي چې جنګ وکړي، که ته جبهې ته ولیږي، جبهه کې درته نور هم ضربه رسوي، لپاره دی چې هغه که جنګ نه غواړي هلته تسلیمیږي مقابل د لوري ته. نو په دې اساس باندې د پاکستان حالات ښه نه دي، وضع یې ښه نه ده. لګیا دی بریدونه خو کوي، خو په دې بریدونو کې انشاءالله د افغانستان د خلکو برلاسۍ، موږ به په دې کې ګټه ډېره ده، تاوان هم کم دی، د پاکستان ضرر پکې زیات دی. بله فاطمي صاحب، که د ټرمپ څرګندونو ته راشو، نوموړي ویلي چې زه مداخله نه کوم، پاکستان هم لومړی وزیر لري او هم یو پیاوړی قوي جنرال لري چې عاصم منیر یې ښودلی ده. دغه څرګندونې په ټوله کې څه معنا ورکوي؟ او دا هم ویلي چې پاکستان ډېر ښه روان ده. ګورئ، هغه رقم چې هغې دا خبره وکړله، ښکاره خبر ده، معنی دا ده چې پاکستان په شا ټپوي چې د جنګ ته ورننوځي. او څرنګه چې تاسو زما د نظریاتو سره بلد هستئ، ما په تکرار سره دا خبره په میډیاګانو کې کړې ده چې په امریکا په ظاهره باندې د پاکستان سره دی او مخالف د افغانستان دی، اما په اصل کې افغانستان سره دی، د پاکستان خلاف دی. غواړي چې پاکستان په پیسه په یو شخړه کې ونښلي چې ضعیفه شي، تر څو د اتمو دی د لاسه لاړ شي. نو د لپاره یې په شی ټپوي او تشویقوي یې چې ورننوځه افغانستان ته حمله وکړه. ځکه یې ویلي دي چې د هغې توانایي لري او زه مطمئن یم دی نه، نو زه په دې کې مداخله نه کوم. یعنې مطمئن یم چې دا برید به کوي او دا به سوک خوري، ځکه چې امریکایان په دې مطمئنه دي چې افغانان پاکستانیان وهي. نو د ده لپاره پاکستان تشویقي چې حمله وکړي چې افغانان یې ووهي، تر څو دی نور هم ضعیفه شي. هغه کوم پلان چې په سیمه کې امریکا لري، د ګوادر مسله ده، د وزیرستان شمالي جنوبي د ذخایرو مسله ده، د امریکا په دې سیمه کې خپل یو نظامی اډه جوړول دي، د چینایانو مخنیوی دی د ګوادر نه، د هغې ون بیلټ سیستم او کمربند په پاکستان کې جوړیږي، د هغې ختمول دي. دا د پاکستان په دننه کې د امریکا اوږدمهاله ستراتیژي ده چې هغې دغه پروګرام لري په ذهن کې، په ظاهره باندې نه ښکاري، اما ورور لګیا دي. تاسو ګورئ چې مخالفین د نوي اسلحو خاوندان شوي دي، لګیا دي خپل نورې پیاوړتیاګانې ترلاسه کړي دي، او دا د بهرني لوی د قوت نه د همکارۍ نه بغیر ممکنه نه ده. او تاسو دا وکته چې تېره اونۍ پاکستان د قطر نه شکایت وکړ، ویل چې قطر په بلوچستان او په خیبر پختونخوا کې لاس وهي. او تاسو معلومه ده چې قطر که په دې ځایونو کې لاس وهي، نو قطر خو په خپله لاس نه وهي، قطر خو کوم علاقه نه لري، چون قطر د امریکا خاص استازی دی په سیمه کې دی. نو حتما د هغې په اشاره باندې به د افغانستان کې هغه ګوتې وهي، په پاکستان کې به هغه ګوتې وهي. او دا رقم دی چې اوس پاکستان یو پخوا خو به تهمت په هندوستان ویلي، بیا به تهمت په افغانستان ویلي، اوس قطر باندې وایي چې قطر لګیا دی په دغه کې په پاکستان کې لاس وهي. او که قطر لاس وهنه دی ته ثابته، نو هغه بیا د خوشحالۍ ځای په دې دی چې قطر خپل لاس نه وهي، حتما د امریکې لاس دی، او د امریکې لاس چې دی مرسته دلته ده، د پاکستان د وهلو اجندا او پروگرام دی. آقای فاطمی، گزارش‌های متعدد نشر شده که حمله صورت گرفته در ایران از سوی اسرائیل، در حالی که از یک طرف پاکستان در خاک افغانستان حمله میکنه و اگر دیگر طرف دیده شود اسرائیل در خاک ایران حمله میکنه. فکر میکنین که در کل منطقه به کدام سو، به کدام طرف روان است با این نوع حملات؟ خب خبر حمله اسرائیل بالا ایران ما تابالی نشنیدیم. ما خبرها را ما قبل از با آمدن به برنامه شما موثق است آقای فاطمی. بله موثق است، خبر موثق است. خب ما رفتم در میدیا دیدم هنوز چیزی نامده. ما
دیسی رفتم یک چک کردم چیز نامده بود. از این بابت ما در مورد که تحلیل خود داشتم، نظر من نمی بود که اگه امریکا قرارداد کنم اسرائیل حمله میکنه، اگه قرارداد نکنم حمله میکنه، و در هر صورت او امکان داره که او حمله کنه. و در 2 روز گذشته که شما ببینید قبل از مذاکرات امریکایی‌ها چون خودشان تصمیم به حمله نداشتن، یک اشاره به اسرائیل رسانده بود اگه ما حمله نمیکنیم تو میخوای که حمله میکنی، تو حمله تا ادامه بدی. اگه حمله صورت گرفته باشه بنان به امو شاپره که امریکا برشان داده و اشاره برشان داده، و او به این شرط امریکا اشاره داده که اگه امریکا حمله کنه، چون امریکا دلیل موجه نداره، بنان باز با مشکلات بله. بین المللی روبروی میشه. از این بابت چون اسرائیل اگه حمله کنه و ایران عکس العمل نشان بده، و در عین حال اگه ایران کدام پایگاه یا کدام مرکز امریکا را بزنه، در اون صورت بر امریکا پس دوباره بهانه جور میشه، او میای چیز میکنن، حمله میکنن. آقای فاطمی، فکر نمیکنین که پاکستان و اسرائیل هر دو بر همزن ثبات منطقه‌ای است، در کل که از یک طرف یک جناح حمله میکنه، از طرف جناح دیگری حمله میکنه؟ خب اینا جور شدن به می اساس، هر دویش در یک زمان جور شده، به ذریعه انگلیسا جور شده. یکی رو در سرزمین فلسطین جور کردن، دیگهش در سرزمین هندوستان و افغانستان جور کردن. اجنده های بین المللی را داشتن، انگلیسا در عقبشان بودن. بنان اینا پروگرام های در دو منطقه پروگرام های مختلف دارن. یعنی در شرق الاوسط اسرائیل برنامه و پروگرام داره، و در آسیای جنوبی پاکستان برنامه و پروگرام داره. و کدام حمله که بالای ما شما میکنه، یا تاخت و تازی را که بالای ایران میکنه یا بالای هند میکنه، اینطور نیست که این تنها است. این شاپر که قدرت های اروپایی و امریکایی را داره، از امی بابت با اونمو اتکا دلارانه حمله میکنه، و به هر حمله و کاری که میکنه از او خاطر پول به دست میاره. بنان یک اردوی کرایی وری در این منطقه جور شده، و به جایی که اینا نیاز نمی داشته باشن برنامه ها را به ذریعه از این اردو تطبیق میکنن و پیاده میکنن. بله، تحلیل شما چیست آقای فاطمی؟ جواب جمهوری اسلامی یا در کل حکومت ایران به حملات اسرائیل چی باشه؟ آیا مثل دفعه قبل حملات موشکی بالای تل انجام میتن یا خیر؟ ایران خود گفته بود که اگر حمله مختصر باشه، متوسط باشه و یا بزرگ باشه، حمله است. هر حمله که صورت گرفت جواب ما دندان شکن خواهد بود. فکر میکنم که حمله ای بار حمله ای بار ایران بزرگتر از حمله قبلتر خواهد بود. او بار او حملات که بود آنقدر قوی نبود. ای بار فکر میکنم که حملات بسیار قوی باشه و بزرگتر باشه، و شاید در اگر حمله امروز صورت گرفته باشه، ما شما در 2 ساعت آینده میبینیم که ایران اموطوری که گفته بود که در مرحله اول 1000 میزایل بالای اسرائیل روان میکنن، و اگر به او عمل کنن فکر کنم به اسرائیل چیزی در منطقه نمیمانه. دیگه از این بابت این حمله ایران متوقع است. اگر حمله از اسرائیل صورت گرفته باشه، حمله ایران 100% است، قوی تر است، بزرگتر است، بله. و با تسلیحات بله. بزرگتر است. چرا که در جون سال 2025 وقتی که حمله صورت گرفت، در وقت ایران نه آمادگی داشت و نه تجهیزات کافی داشت. حالا ایران از هر لحاظ تجهیزات خود پوره کرده، وسایل خود اضافه کرده، میزایل بیشتر و قویتر در دست داره، و حتی بعض اسلحه را داره که او میگه که ضرورت به میزایل و به اینا هم نیست، اسلحه لیزری داره. بنان اگر از او اسلحه استفاده کنه، به اسرائیل بسیار به حساب خراب رقم خواهد زد و اسرائیل از پای خواهد انداخت. بله، آقای فاطمی، رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای گفته بود که اگر این بار جنگ صورت بگیره، این جنگ یک جنگ منطقه‌ای می باشه، یا در کل پای قدرت‌های بزرگ مثل چین و روسیه هم در این جنگ خواهد کشانده شد. شما این سخنان را چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا فی الحال وقتش است که این رقم صورت بگیره؟ ببینید، اردو کشورها تعهد سپرده با ایران که ما همراه ایستاده میشیم، چرا که اردویش به این متقن هستن که اگه ایران سقوط میکنه، اسرائیل و امریکا دست بالا پیدا میکنه، در او صورت هژمونی روس و چین در منطقه و در سطح جهان از بین میره، و به حساب در سقوط ایران سقوط روسیه و چین است در منطقه و در جهان. از این بابت این جنگ برای اینا جنگ حیاتی است، و تا زمانی که امریکا مستقیما عملیات بالای ایران آغاز نکرده باشه،
فکر نکنم که چین و روسیه مستقیما در صحنه بیاید، از عقب همکاری خواهند کرد. اما اگر وقتی که اسرائیل حمله کنه و امریکا وارد صحنه شود، در اون مورد باز ما شما خواهیم دید که روس و چین همچنان، بالخصوص از همه زیادتر کره شمالی وارد صحنه خواهد شد و جنگ تغییر خواهد کرد. طوری که امریکا میخواد که جنگ محدود باشه، از یک هفته باید بیشتر نشه، چرا که اسرائیلیا گفتن با آمدن کشتی جرال فورد امریکا بیش از 5 روز نمیتونه که جنگ دوام بده. اما اگر فرضاً جنگ دوام میکنه و بیشتر میشه، در او صورت ایران خواهان جنگ طویل است، چرا که در جنگ طویل فایده ایران است، بیشتر اینا را میزنه، میکوبه، ضعیفترشان میسازه و در او صورت وقتی که اینا بیشتر ضعیف شوند، زده شوند، مجبور میشن که منطقه را ترک بگوین. وقتی که امریکا منطقه را ترک بگویه، اسرائیل زده میشه و قدرت هجمونی امریکا در منطقه از بین میره و در مقابلش روسیه و چین قدرت بیشتر و بالاتر پیدا میکنن، بنان عرض اندام میکنن من حیث قطب دوم و سوم در سیاست بین المللی. از این بابت بسیار باریک است، همون که میگن تخت و تابوت. یا اگر فرزن امریکا دست بالا رو در ایران پیدا کنه، تابوت روس و چین مبرایه، و اگر تخت به دست ایران و چین و اینا بفته، تابوت امریکا از منطقه مبرایه و تنها تابوت امریکا نمیبرایه، تابوت اسرائیل امرایش یک جای مبرایه و به نام اسرائیل شاید باز سرزمینی در این منطقه نبینین دیگه. از این بابت جنگ حیاتی است بر دو طرف و از همین خاطر امریکا احتیاط میکرد که در این جنگ ندرایه. آقای فاطمی، زیادتر تحلیلگران مدعی هستند که اگر این جنگ صورت بگیره، نظام ایران در کل قابل فروپاشی است. شما چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا اگر این جنگ دیگر هم داغ‌تر شود و زیادتر شود، جمهوری اسلامی باقی میمانه؟ ببینن، ما ایره بر رفرنس دو جنرالای بسیار سرشناس امریکایی میگم. دیوید پترس گفت که اگر ضعیف حمله کنین، اگر متوسط حمله یا قوی حمله کنین، نظام ایران تغییر دادن نمیتونه. جنرال کین بر حال جنرال مرکزی امریکا است، این جنگ زیر قماندی از او صورت میگیره. او میگه که ما این جنگ بردن نمیتونیم، در این زیان امریکاست و امریکا هر چیز خودم میبازه. وقتی که دو جنرالی که تو بالای از او جنگ میکنی و او به این عقیده باشه و کشورهای منطقه به همین عقیده هستن که اینا نمیتونن که رژیمش تغییر بدن، چیزی که امکان داره وی است که ممکن خامنه ای را از بین ببرن. اگر خامنه ای را از بین ببرن و چی شود، نظام تغییر نمیخوره، صرف خامنه ای از بین خواهد رفت، قدرت یا سپاه پاسداران بعد از خواهد گرفت یا یک حرکت سیومی که چیز باشه به قدرت خواهد آمد، اما رژیم و نظام کاملا تغییر نمیخوره. ممکن که دو افراد تغییر بخوره، رژیم با پابرجا بانه دیگه. از این بابت ایران که هست در این موقع هم دست بالا داره، هم استراتژی بهترتر داره و دیگه است که چون کشور در منطقه است، اینا از بیرون آمدن و او قدر سلاحی که برای جنگ ضرورت سوره ندارن. ایران فعلا 3600 میزایل بالستیک و قوی تری را در اختیار داره، در مقابلش امریکایی در 3 کشتی، در هر کشتی 500 میزایل، 1500 میزایل داره. و اگر ایران بالاش چند 100 پهباد بالا یک کشتی بفرسته، اونا مجبور است که 100 میزایل فایر کنن. آقای فاطمی، اگر بپرسم که آیا آمریکا مستقیما پای خود را در این جنگ دخیل می سازد یا خیر؟ وقتی که اسرائیل دخیل شود، چون زور اسرائیل نمیرسد، اسرائیل زده میشه. وقتی که اسرائیل زده شود، امریکا داخل میشه، میایه برای دفاع اسرائیل، میایه خواسته ناخواسته اساکر خود را روان میکنه یا فقط نظامی کمک میکنه اسرائیل؟ نه، او کشتی‌های استاده است، راسن شروع میکنه با پرتاب میزایل ها و حمله را که در اجندا دارن، با همون حمله که در پروگرام داره، در حدود 100 طیاره میگن یک بار شاید به طرف ایران در حرکت شوه. 50 نقاط مهم در ایران لاک کردن، او را میزنن. در حدود بیشتر از 50 کمتر از 100 طیاره را در یک بار، چرا که 16 طیاره کیسی 135 که از او را آوردن که او تیل سپلای میکنه در فضا و اینا ضرورت دارن به تیل دیگه. کشت او تیاره 7 دانه از او تیاره را اسرائیل داره، 16 دانه را امریکا آورده از او تیاره را و اینا میگن که پرواز تیاره را که میکنن بیشتر از 50 تیاره یک بار بالا ایران خواهد آمد
در اون صورت اینا میخوان که یک حمله قوی کنن و در اهداف خود در یک زمان بزنن، یعنی به ایران چانس نتن که شور بخوره. چرا که اگر 50 طیاره یا 100 طیاره میایه اهداف تقسیم کرده میباشن. اگر فرزن سر هر چی اینا میگن 50 اهداف اینا مد نظر گرفتن، در 50 هدف اگر سر هر هدف 2 طیاره بیایه اهداف خود میزنه، ایران حرکت کرده نمیتونه. اما اگر ایران موقع پیدا کرد و میزایلش به اون رقمی که میخواد پرتاب کنه و امریکا را مفلوج ساخت، در اون صورت باز امریکایی بازی را میبازه. بسیار زیاد تشکر. بسیار زیاد و تشکر. جز از که از منطقه فرار کنه دیگر رای برش نمیمانه. بله، یک نتیجه گیری کلی اگر داشته باشیم در 30 ثانیه چی خواهد شد؟ روزهای آینده چگونه روزها می باشه برای جمهوری اسلامی، برای تهران و تل‌آویو؟ ببینن این جنگ بر ایران سخت است اما به نفع ایران است. ایران به حساب امی موقع را میپالید و میخواهد که باید بالای اسرائیل حمله کنه. وقتی که اسرائیل بزنه امریکا خود به خود زده میشه و ایران یه آمادگی را داره. بنان من فکر میکنم که اگر حمله را اسرائیل کرده آن وقت زدنش آمده و ایران میزنش. امو رقمی که گفته که 2000 میزایل ممکن 1000 در یک پیره و 1000 در دوره دوم پرتاب کنن و حتی در بعضی میزایلای را دارن که 80 در 80 کیلومتر مربع را از بین میبرن. بنان اسرائیل آنقدر بزرگ نیست و ممکن که از این میزایلایی که ساحی را بزرگ میزنه اگر 4-5 میزایل بزنه در اسرائیل چیزی نمیمانه. دیگه ایست که در جنگ گذشته ایران از احتیاط کار گرفت، بسیاری نقاط استراتژیک اسرائیل نزدن. این بار هیچ جایش محفوظ نمیمانه و گفتن تمام جاها را لاک کردن و میزنن و از بین میبرن. بسیار زیاد تشکر آقای بلال فاطمی، تحلیلگر ارشد روابط بین‌الملل، در حضورتان در برنامه. بینندگان عزیز، انعکاسم بر همین جا به پایان رسید. تا دیدار بعد، بدرود.